بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احمد بشیر لقمانی ستاسو د خوبونو تعبیر کوم. په دې ویډیو کې ستاسو ته د مړو لیدل په خوب کې د دې تعبیر کوم چې دا د مړي لیدل په خوب کې څه تعبیر لري او موږ ته څه پیغام لري. مړی چې دي دا د معبرینو په وینا باندې د حق کې دي دوی او موږ دار مجازي دنیا مجازي کې د مونږ خبرې هغه دومره معتبر نه دي لکه څومره چې د مړي خبرې معتبر دي. نو د هغوی په خوب کې لیدل دا اهمیت لري، حتما معنا لري. نو معنا باندې باید موږ ځان پوه کړو، تعبیر وغواړو. د مړي حالت جدا تعبیر لري. چې ته مړی په خوب کې ګورې خوشحاله یي، خفه یي، په څه حالت کې یي، مریض یي. دا د دې معنا دا ده که مړی خفه و او مریض و او حالت خراب و، وږی و، نو د دې معنا دا ده چې هغه ضرورت لري، دعاګانو ته ضرورت لري او ستاسو نیکو دعاګانو ته او صدقاتو ته ضرورت لري. چې کله د مړي حالت ته داسې حالت کې وګورې چې خفه یا مریض یا شکایت لري. د مړي خبرې بیا څه معنا لري؟ د مړي خبرې چې دي نو بیا حق دي دا خبرې. که هغوی تاسو ته کوم خبره کوي نو هغه خبرې پسې به وګرځئ. داسې یو خبره کوي چې دغه کار وکړئ یا دغه کار څنګه شو یا ما باندې څه پیسې دي، قرض دي را باندې یا دغه معامله ختمه کوي، نو هغه بیا باید وګرځېدل شي ورپسې او خبره باید معلوم شي. دې کې حتما یو خبره راوځي، یا د ده وصیت باندې عمل نه شوی او یا قرض پې پاتې وي. او څه کله ته مړی ګورې چې په جامې د کالي یا جامې چې دي دا په د صحیح نه دي، یعنې ښه حالت کې نه دي، سپینې جامې نه دي او دا جامې شکېدلې دي یا جامې په ځان نه دي، نو دا هم بیا ښه تعبیر نه لري. دې معنا دا ده چې دغه عملونه صحیح نه وو، نو دغه په وجه باندې دی ضرورت لري یو څه صدقاتو ته او یو څه دعاګانو ته، چې دی هلته نارام شي او هغه نارام ده هلته چې دی لپاره چې هغه ارام شي، نو هغه ضرورت لري. ځکه جامې دا په تقوا باندې تعبیر کیږي، نو دې ته ضرورت لري چې د اولادونه باید نیک عمل وکړي، خلک دعا وکړي او هغه د دوی دعا، د کورنۍ دعا، د خلکو دعا دا مړي ته ورسېږي، هغه ته خیر ورسېږي، او کوم تکلیف پې وي هغه لږ اساني پې راشي. د مړي خندا څه ده؟ بیا چې کله ته خوب کې وګورې یو مړی هغه خاندي، خوشحاله وي، د دې معنا دا ده چې انشاءالله دغه حالت هم ښه ده او ستا حالت هم ښه کېږي او تا ته هم دا یو بشارت ده، یو خوشخبري ده. که قرضدار یې، که مشکلات وي نو مشکلات رفع کېږي انشاءالله او مسایل حل کېږي او ناامیدي ختمېږي، نو ستا لپاره هم بشارت ده، زیری ده، او د مړي لپاره هم یو ښه حالت ښیي دغه چې هغه ښه حالت کې ده د الله تعالی په نزد. د مړي ژړا څه ده؟ بیا چې کله ته په خوب کې د مړي ژړا وګورې چې هغه ژاړي، معنا داسې یو مصیبت، یو مشکل رسېږي، یو تکلیف رسېږي د کور ته یا د اهل ته، د دې کورنۍ کې یو تکلیف، یو مشکل وي، نو که ته دا مړی ستا د کورنۍ نه وي نو باید اوالې واخلي. که در باندې حق لري، که ملګری دی یا خپلوان دی نو باید اوالې واخلي چې څه تکلیف ده په هغو باندې، په دې باندې هم تعبیرېدلی شي. بیا د مړي شکایت څه ده؟ چې هغه د یو شي شکایت کوي، چې وږی یم یا مریض یم یا د یو چا نه شکایت کوي. د دې معنا دا ده چې کوم مسله، کوم حق په ده باندې د چا پاتې ده چې هغه نه بخي، نو باید وکتل شي، اعلان وشي خلکو ته، وویل شي دوستانو ته چې که دغه مړي چا باندې چې حق یې موږ ته ووایي، خپلوان یې باید ووایي دا خبره، او یا څه خفګان وي نو ورته بخښنه وکړي چې هغه په تکلیف ده. بیا چې کله ته وګورې یو مړی چې دوباره ژوندی شوی ده، ته ګورې او بیا وفات شوي یو جنازه دغه کېږي، د دې معنا دا ده چې د ده د کورنۍ نه یو کس وفات کېږي، د ده د کورنۍ نه وفات کېږي یو کس، او یا د دې که دا ستا خپلوان نه و او لرې و او رشته دې څه ورسره نه و، په دې باندې تعبیر کېږي چې کیدای شي په دې مړي کورنۍ کې ستا څه رشته وشي، څه خپلوي دوستي وشي، په دې باندې هم تعبیرېدلی شي. او مړي څخه څه شی ورکول، د مړي څه شی ورکول، چې کله یو مړی تا ته یو شی درکوي، په خوب کې یو مړی راځي او هغه تا ته یو شی درکوي، دا ډېر ښه تعبیر لري. په دې باندې تعبیر کېږي ستا یو ضایع شوی مال، ضایع شوی حق، ځکه مړی حق ده، هغه راځي تا ته یو شی درکوي، معنا ده چې دا ضایع شوی مال، ضایع شوی حق ده، بېرته ستا لاسته راځي او ته مال لاسته راوړې، یو ضایع شوی لاسته راوړې. که قرض یې په چا باندې هغه انکاري او تا مړی په خوب کې ولید چې هغه یو شی تا ته درکوي، معنا داسې دا مشکل دې حل کېږي انشاءالله، دا حق دې نه ضایع کېږي، حق دې تا ته رسېږي. بیا چې کله ته مړي ته یو شی ته ورکوې نو دا بیا ښه تعبیر نه لري. چې کله یو مړی تا نه یو شی وړي یا ته ورته یو شی ورکوې، د دې تعبیر دا ده چې تا نه یو شی ځي، یو تاوان رسېږي، یا په مال کې یا په ځان کې یا په اولاد کې یا په ستا په نفس کې په یو شی کمیږي ستا د وجود نه، نو په دې باندې تعبیر کېږي چې ته یو شی له لاسه ورکوې. ځکه مړی چې ده هغه یو شی ځان سره وړي، نو هغه خو نشته، نو نشت باندې تعبیر کېږي چې تا نه یو شی نشت کېږي، یو شی تا نه ځي.
او د مړي څه شی غوښتل چې کله یو مړی راځي تا نه څوک چا نه شی غواړي تا نه یو شی راکه ډوډۍ راکه یا څه کالي غواړي یا یخې کېږي چې غواړي نو دې معنا دا ده چې هغه دعا ته ضرورت لري صدقاتو ته دعا ته ضرورت لري او څه کله بیا ته مړی په خوب کې وګورې چې هغه تا ته وایي ته پوښتنه ترې کوي ته خو مړ شوی هغه وایي چې زه مړ نه یم د دې معنا دا ده چې هغه ته د الله تعالی شهادت درجه نصیب کړی شهادت درجې خو زیات دي د مرګ چا باندې څه راځي او د خېټې په مرض باندې په دې باندې هم دا څومره خېټه کې د معدې تکلیف ده مثلا جګر ده او سرطانونه دي د خېټې څومره دي دا ټول په شهادت کې راځي دا یو درجه د شهادت ده نو معنا ده چې هغه ته الله تعالی یو درجه د شهادت نصیب کړی نو ښه ګمان پرې وساته او څه کله ته مړی په خوب کې ګورې چې هغه لمونځ کوي تلاوت کوي او ښه کار کوي د دې معنا ده چې هغه تا تشویقوي هغه تا ته ښیي چې دغه شی د کولو ده په دغه کې ته سست یې ته باید دا کار وکړې او څه کله یو مړی ګورې چې هغه یو بد عمل کوي یو ګناه کوي د دې تعبیر دا ده چې ته بد عمل کوي نو هغه بد عمل نه ته باید بچ سې ځکه دا شی تا لپاره د ګناه سبب کیږي او د عذاب سبب کیږي والله تعالی اعلم نو اوس راځو یو څو خوبونه دي نو موږ سره پاتې شئ که چینل کې نوي یاست نو چینل هم سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ ویډیوګانې شیر کړئ نو اول خوب دا وایي ملګري سره مې ناست یم وایم راځه تلاوت شروع کړو زه وایم زما خو اواز هم ښه دی او تلاوت هم ښه دی تلاوت به زه اول شروع کړم نو اواز زیات خراب وي زه کوشش کوم چې خپل اواز شروع کړم ښه اواز باندې خپل تلاوت شروع کړم بیا هم غلط شم په هغه صورت کې هغه وایي قل اعوذ برب الناس د صورت د دغه غلط شوی زه بیا شروع کړم هغه وایي چې ته غلط شوې بیا زه وروسته بیا شروع کړم و بیا لږه کې متوجه شم را بیداره شم او قل اعوذ برب الناس صورت وي او هغه ووایم د دې تعبیر دا ده چې تا ته کله کله وسواس پیدا کیږي او تا ته ویره پیدا کیږي او ته ډار درته پیدا کیږي او وسواس درته راځي او دس بار بار کوي یا سوچونه درته راځي ډار درته راځي سستي وي ستا په منځونو کې په کارونو کې سستي وي او یا دا د ماښام بیګا سهار او بیګا اذکار چې دي داسې ګوګل کې وري کې بیا مخته دې راځي ډېر زیات دعاګانې دي د خوب په وخت کې د خوب نه پاڅېدلو د خوب ویده کېدلو او سهار کېدل ماښام کېدل ډېر مخصوص دعاګانې دي په دې دعاګانو کې چې سستې هغه شیان لږ ووایه چې ته مشکلات دې حل سي او په قرآن کریم په خوب کې غلط سره ویل د دې معنا دا ده چې ته د یو قرآن کریم د یو حکم مخالفت کوي یو کار کوي چې هغه روا نه ده والله تعالی اعلم دویم خوب دا وایي خوب مې لیده شنې غوندې وي سر ته ور وخېږم او هلته وایي اواره شي او د خپلې مېرمنې قبر مې ولیده بیرغ په ځمکه پروت وي زه غواړم چې راپورته یې کړم مېرمن مې وفات شوې ده دا څه کله دا قبر په خوب کې کتل کېږي او هغه انسان غواړي چې هغه جوړ کړي او انسان غواړي چې هلته خوشحاله شي لاړ شي ورته ځي ورته د دې تعبیر دا ده چې کله یو قبر په خوب کې وګوري او ډېر هم نه ګوري کله کله یې ګوري د دې تعبیر بیا دا ده چې ته لږ دلتنګ شوی یوازې شوی ځکه قبر څه ده قبرونه والا خلک چې دي هغوی یوازې وي دلتنګ وي او هیڅ شی هم نشي کولی څوک ورته راځي هم نه عمل هم نشي کولی نو د دې معنا ده چې تا کې هم لږ سستي راغلی یوازیتوب خفګان راغلی نو ځکه ته قبر په خوب کې ګوري نو بیا د دې تعبیر دا ده چې ته باید اجتماع کې اوسېږي خلکو سره اوسېږي او کوشش وکړې چې ځان یوازې پرېنږدې که مسافر یې ښه ملګري پیدا کړه او خپل کار وکړه او بې ځایه ګرځېدل او یا ډېر موبایل استعمالول د شپې ډېر کېناستل یوازې څملاستل دا کارونه لږ احتیاط وکړه په دې کې تکلیف تا ته پیدا نه شي والله تعالی اعلم دریم خوب د وطن کې یو جومات دی په دې کې ناست یم وایي خیراتي شانتې ډوډۍ وي هغه را ولېږي خلک جومات ته غوښه وریژې وي څه کسان ناست وي غوښه کمه شي په قهر شي چې تاسو غوښه ډېره ورکړې او بیا همدغسې راویښ شوم نو پخ شوي وریځې او غوښه دا په خوب کې ښه تعبیر لري چې کله پخ شوي وریژې په خوب کې وکتلی شي یا غوښه پخ شوي وکتلی شي دا ښه تعبیر لري او که دا وریژې او غوښه یا نور خوراکونه پخ شوي نه وي پاخه نه وي ته په خوب کې وګورې د دې تعبیر بیا ښه نه ده نو بیا په سخت رزق باندې تعبیر کېږي او دغسې تا پاخه شوي کتلې دي تیار ډوډۍ دا په اسان رزق په کاروبار په خیر او په فایده باندې تعبیر کېږي والله تعالی اعلم څلورم خوب د وایي خوب مې ولیدی چې زه خپله کلا جوړوم د خټو کلا وایي دیوالونه یې تووم دا جوړوم دا ډېر ښه خوب ده په خوب کې کور جوړول نوی کور جوړول ځان ته کور جوړول او یا کلا دیوالونه توول د دې معنا دا ده چې انشاءالله ښه تغییرات راځي او ستا نسل زیاتېږي اولادونه دې زیاتېږي ودونه کېږي د زامن دې ورورګانې دې وي او یا کامیابي الله تعالی تا ته نصیب کوي
او ستا شخصیت پوره کېږي، ستا تجربه زیاتېږي، شخصیت دې پوره کېږي. معنا داسې ته یو تعمیر تا کې راځي، زیاتوالی راځي، ښه والی راځي په مال کې، په عمر کې، په علم کې. نو دا ډېر ښه خوب دی، الله دې ته ښه کړي. والله تعالی اعلم. پنځم خوب دی وایي د لوړ غر په بغر کې سخته لاره وه، زه په هغه کې روان وم، ډېر وهم او ډار کې وم، فکر مې کاوه چې لاندې لوېږمه. کله چې د لارې آخري سر ته ورسېږم په هغه کې شنو اوبو جړ وي. دا هم ښه تعبیر لري. معنا داسې ته په لارې په غونډۍ په څنګ کې روان یې او په سختي سره بیا وروسته بیا واریږي. نو د دې معنا دا ده چې مشکلات به وي لږه کې کاروبار کې ژوند کې، نو انشاءالله اسانې ورځې را روان دي، مشکلات حل کېږي، کاروبار دې جوړېږي او بې حوصله نه شي، بې صبر نه شي، خپل کار ته او خپل ترتیب ته دوام ورکړه. الله تعالی انشاءالله مهربان ده، ترتیب جوړېږي. والله تعالی اعلم. شپږم خو د وایي زه مسافر یم، مور مې خوب لیدلی و، 1 بجه وي د شپې، ویلې ته مړ شوی یې، بېرته راپاڅېږي، خښ کړی یې، بېرته راپاڅېږي، سپین کالي دې اچولي، وایي تک سپینې، زه درته وایم چې راشه دلته، ته وایې چې نه، ته وایې چې بېرته ځم، هلته باغونه دي، شنه بوټي دي، وایي ته بېرته ځې. نو دا ډېر ښه خوب ده، الله دې درته ښه کړي. نو اوږد عمر باندې تعبیر کېږي او سپین کالي څه ده، دا په ګناهونو نه پاکوالي باندې تعبیر کېږي او په نیک اعمالو تعبیر کېږي او په ښه حالت باندې تعبیر کېږي. نو دا ډېر ښه تعبیر لري. والله تعالی اعلم. بل خوب ده وایي اووم خوب ده وایي زه بیت الله شریف ته عمرې ادا کولو لپاره ورځو، ورور او مور مې هم را سره وي، بله جینۍ زما د ترور لور ده، ما سره مخ شي، زه ورته وایم حجاب دې راکړه، زما حجاب نری ده، هغه رانه کړي، زما حجاب وي، خو زه مې مور ته وایم چې ته مخکې شه، زه به درپسې. هغه طواف کوي، زه ورپسې یم، زه ورته وایم چې تا خو یو ځلې عمره کړې ده، چې ته څه کوې، هغه به تا پسې شاته درځمه. بیا ما مور او ترور مې د الله پاک دروازه مو د کوټې دروازه مو خلاصه کړه، مشکله مو خلاصه کړه، خو خلاصه شي او دننه تماشې کوو. بیا ډېر زیات طوافونه وکړو، طواف د مشرانو. ښه، نو دا هم ښه خوب ده، الله تعالی یې درته ښه کړي. ښه تعبیر لري. طواف کول دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته د خپل مور و پلار قدر کوې، طواف کول په دې باندې تعبیر کېږي د خپل مشرانو اطاعت کوې، طواف کول په دې باندې تعبیر کېږي چې ته خپل دیني امور دا ښه شانته سرته رسوې، او په اطاعت باندې تعبیر کېږي، او په مشرانو کورنۍ کې ودېدل یا هغوی سره کېناستلو پاڅېدلو باندې هم تعبیر کېږي، او همدارنګه په حج عمره باندې هم تعبیر کېږي چې الله تعالی انشاءالله تا ته هم نصیب کوي. او داسې دروازه بیا خلاصوئ او بیا تماشه اول سیل کوئ او بیا مونځو دغه ته دومره توجه نه وي، هلته خو ډېر خلک ته ننوځي اول د مونځ فکر کوي. نو د دې معنا دا ده چې که موبایل او دا شیان ډېر استعمالوئ او په دې کې تاسو اسلامي بیانونو پسې ګرځئ او په هغه کې بیا نور شیانو کې مصروفېږئ، نو دغه مه کوئ. کوشش وکړئ چې هماغه کوم شی ښه مثبت شیان وي په موبایل کې، په واتساپ کې، ګروپونو کې، په ویډیوګانو کې ښه مثبت شیان وګورئ، هغه منفي شیان، هغه بېکاره شیان، هغه کې ځان مه مصروفوئ او خپل وخت مه ضایع کوئ. په دې کې ډېر وخت د انسانانو ضایع کېږي او هېڅ ګټه هم نه لري. والله تعالی اعلم. اتم خوب ده وایي د ښځو په جامه کې زموږ له کوره سړي راوځي، شپې ناوخته وي، په خوب مې لیده. نو دا شیطاني خوب ده او دا ته شکونه کوي په خپل کورنۍ باندې، په خپل ښځه باندې، نو ځکه دا خوب دې کتلی دا تعبیر نه لري، دې کې خیر شر نشته او دا شیطاني خوب ده، وسواسي خوب ده. اعوذ بالله وایه، بدګماني مه کوه، شکونه مه کوه، لا نه خیر وغواړه او همیشه ښه ګمان ساته او هر څه به ښه شي انشاءالله. بدګماني مه کوه او انشاءالله هیڅ مشکل به هم نه پیدا کېږي. والله تعالی اعلم. نهم خوب ده وایي لیوه او ګیدړ مې په خوب لیده، دواړه یو ځای سره ناست دي او زه هغه خواته یم، دوی دواړه هغه بل خواته ناست دي چې دا لږ لږ په یادېږي چې هغه اقدام کوي، یعنې داسې فکر کوم چې هغه هغوی اقدام کوي د حملې لپاره په ما باندې او بیا راویښ شومه. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي لیوه په دوکهباز انسانانو ملګرو باندې تعبیر کېږي چې هغو سره ته کښېنې پاڅې او هغونه لږ ویر لري کاروبار کې یا تجارت کې یا معامله کې. او همدارنګه لیوه څه ده، دا په بدژبه انسان او ضرر رسونکي انسان باندې تعبیر کېږي چې ته هغو سره ته بېکاره ملګرو باندې تعبیر کېږي چې ته هغو سره ملګرتیا لرې او هغو سره ناست یې، هغو سره څه کاروبار یا چېرته دغه یې، نو کوشش وکړه چې د هغوی له شر نه ځان وساتې. هغه بېکاره انسان، شریر انسان، بد انسان، بدژبه انسان، دوکهباز انسان چې هر رقم شي نو انسان ته یو ضرر یو شر رسوي، باید همیشه موږ ځان ترې لرې وساتو. الله تعالی مې حفاظت وکړه. والله تعالی اعلم. لسم خوب د وایي مور مې او نیا مې په خوب کې مړ لیدلې او بل هلک هم مې هم په خوب کې مړ لیدلې. نو دا
په اوږد عمر باندې تعبیر کیږي، په اوږد عمر باندې تعبیر کیږي چې د دوی عمرونه به اوږد وي، که ژوندي وي او که مړ وي، نو بیا په دې باندې تعبیر کیږي چې د دوی په کورنۍ کې دی کې یو کس وفات شي یا د دوی په اولادونو کې ستاسو څخه یې شوي شي، په دې باندې هم تعبیر کیږي. والله تعالی اعلم. زموږ یو جینۍ خوب لیدلی چې یوه کور ته ننوځي، هلته وایي روغنۍ پخیږي، 100 افغانۍ پیسې دا لږې ورکوي، 20 یا 30 افغانۍ خیر هغه ورپخه کړي ډوډۍ ورته، دا روغنۍ ورته پخه کړي په لږو پیسو باندې. نو دې کور کې یو شړومبی هم خرڅېږي، هغه ښځه تسبیح په لاس کې وي، دا زما مور ته تسبیح ور په غاړه کړي، دا زما مور چې ده لږ ویرېږي، مور مې دا ویل لږ ویرېږي چې دا ښځه جادوګر نه وي، دا تسبیح بیرته ور اچوي. نو دا شیطاني خوب ده، یعنې په ښځو باندې په هر چا باندې بدګماني کول چې دا موږ باندې جادو کوي، زموږ کور ته څه راغی دا بدفالي ونیسي چې دغه کس زموږ کور ته راغی، زموږ کور کې بې اتفاقي راغی، دا صحیح نه ده. اکثر خلک نظر کېږي کیدای شي ته به کور کې ډېر زیات نعمتونه د خپل صفتونه کوي، نعمتونه استعمالوي او هغه ټول یو غریب انسان ته ښایي، هغه سره همکاري نه کوي، همدردي نه کوي، قدر یې نه کوي. نو په دې صورت کې ته نظر کېږي بیا او بیا داسې فکر کوي ستا باندې جادو شوی ده. نو جادو دومره اسان کار نه ده، جادو هر څوک نه کوي او د هر چا جادو اثر هم نه کوي او دا دومره اسان کار هم نه ده او څوک هم خپل ایمان نه خرابوي. نو ته داسې په چا باندې که بدګمانې شکي، نو دا بدګماني خپله ګناه لري، بدګماني مه کوه په چا، شک مه کوه په چا، الله نه خیر وغواړه. نظر شته، نظر حق ده. نبي علیه السلام وایي چې زما د امت اکثره مراسي دغه د نظر نه دی. نو د نظر د ځان ساتلو لپاره هغه ښه دا ده چې انسان خپل ډېر نعمات ظاهر نه کړي، ټول نعمات هر چا ته قصې ونه کړي، خپل کاري ورڅ غریبو خلکو ته ډېر ونه ښیي، هغوی سره همکاري وکړي، هغوی سره همدردي وښیي او خپل دا زکات یا خیر و خیرات څه د خپل منطقه کې ورکړي، د خپل څوک ورکره ځي راځي غریبان دي دوی ته ورکړي، بل چاته څه لرې دي هلته دې ونیسي، ځکه د همدوی سترګې بیا په دې باندې هغوی مړېږي لږ او هغوی سترګې بیا نه پاتې کېږي استعمال ته او غلط اقدام هم نه کوي او مشکل هم نه جوړېږي او نظر هم نه کېږي انشاءالله. او بې ځایه عکسونه فیسبوک کې اچول د نعمتونو د خوراکونو دا یو مناسب نه ده، دې نه ډېر مشکلات انسان ته پیدا کېږي. نو که دغه شیان وي او په چا باندې بدګمانې په کورنۍ باندې یا په بل کوم ښځه باندې ځي راځي، نو دا بدګماني د بې ځایه ده، وسواس هم مه کوه، بدګماني هم مه کوه، الله نه خیر وغواړه او انشاءالله چې الله تعالی حفاظت کوي. والله تعالی اعلم. نو دا و د نن ورځې خوبونه چې تاسو ته بیان شو. الله تعالی دې وکړي چې تا دا ورونه خپل خوبونه واوري او مطمئن شي او که تاسو خوبونه هم کتلي نو همدغه واتساپ نمبر کې ماته لیکلی شئ پوره او یا وس سره لیکلی شئ، نو انشاءالله بیا تعبیر کېږي. او یو ګیله بیا هم تاسو نه لرم چې تاسو اکثر کسان چې دا چینل ګوري، دا ویډیوګانې ګوري، دا ویډیوګانې نه لایک کوي او دا چینل هم نه سبسکرایب کوي، نو دا زما لپاره یو مایوسي ده. زه داسې فکر کوم چې د 80% خلک تقریبا 80% خلک چې هغوی دا ویډیوګانې ګوري هغه کسان دي چې دا چینل یې سبسکرایب کړی نه وي. نو د دې معنا دا ده چې دوی نه غواړي چې ځان ښکاره کړي یا متوجه نه دي یا اهمیت نه ورکوي، خو ما ته دا ډېر اهمیت لري. دا ویډیوګانې لایک کړئ، دا چینل سبسکرایب کړئ، زه دې سره تشویق کېږم او دا خیر نور هم کېږي او زه انشاءالله پوره دې ته وخت ورکوم چې خوبونه هم په خپل وخت تعبیر شي. هغه یو څو ورځې زه نه وم شفاخانه هسپتال کې وم، بیمارو مریضو را سره، نو انشاءالله زه کوشش کوم چې هغه خپل وخت سره خوبونه تعبیر شي. نو که تاسو زما تایید وکړئ او خپل خوب چې ما ته ووایې پوره ووایې او بیا تعبیر چې کوم دغه اطمینان ما ته راکوي چې هغه تاسو نه خوب تعبیر نه تاسو مطمئن شوئ که نه شوئ، نو انشاءالله دا زما د تشویق باعث کېږي او زه نه خفه کېږم که ما نه په خپل خوب کې تاسو سوال وکړئ، وضاحت وغواړئ، انشاءالله دې سره خیر عام کېږي، خیر تاسو زیات رسېږي چې یو مسله ښه واضح شي. والله تعالی اعلم. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو ته الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.